اولنی فیصله چې به د قیامت په ورځ کېږي هغه به د وینو په باره کې کېږي او څومره ارزانې دي نن سبا ارزانې دي که ګرانې دي مسلمانانو وینه نن سبا څه ده ارزانه ده بیا زموږ په ملکونو کې د نورو ملکونو کې قدر شته اگر دلته دې څوک چاته څه ووایي که نه نور د مسلمانانو هغه ملکونه چې هغې کې د وینې قدر شته څوک دې چاته څه ووایي راشه زموږ ملکونو ته او زموږ په ملکونو کې بیا پښتنو ته راشه او د بعضې صفت کې پښتن به منې وي دې خبره په ټوپک کې بس او چې کور کې ورسره ټوپک پروت وي موږ سره وایي زموږ واړه هم په ټوپکو لوبې کوي دا امت مخکې نشي تللی دا د زه لیکل در کومه چې څو پورې موږ په دې خبره فخر کوو چې موږ ورې په معمولي خبره وجل کوو چې څو پورې موږ په دې فخر کوو چې موږ د یو په بدل کې ګورې لس وجنو او چې څو پورې موږ په دې فخر کوو چې موږ د وړوکوالي نه ټسې ټوپک استعمالوو نو دا قوم دا امت مخکې نشي تللی دا در زه لیکل در کومه په انچ ځمکه باندې یو سړی وجني دا قوم به مخکې لاړ شي دومره ارزانه شوې ده زموږ په منځ کې د مسلمانانو وینه ډزه ډزه چیچلې لکه وایي ده وایي چې دا پوټ ځمکه زما ده الله اکبر زه خپل ځاني دا یم که ما سره یو سړی ونښلي یعنې زما به څه ښه اخلاق یو څه دغه وي خو هسې یو سوچ یعنې یو سړی ما سره ونښلي چې نه دا انچ ځمکه زما ده انچ دومره او راپسې کسان راولي لکه قسم مه خوره که ستا ده ستا شو زه مزې کوم بس که دوکې را کړي دروغې ویلي د قیامت په ورځ ولې ورسېدي په انچ باندې به زه څه وکړم پوټ کته شو پوټ بره شو لار زما او لار ستا د درنو خلکو درنې خبرې د درنو خلکو درون خوي هسې دلته سعودیانو چې لیدلي چې په انچ ځمکه باندې جنګ کوي چېرته مې لیدلي دي زه خو دلته لوی شوی یم د وړوکوالي دلته ما لا د اوسه پورې دا قصه نه ده اورېدلې چې دوی په انچ ځمکه وران شوي دي یا په دې که چېرته اختلاف راغلی ښه په طریقې ختم کړي راشه کښېنه نه حل کېږي زه قاضي پسې به لاړ شو قاضي وایي چې چلی به ما سره دا دلایل بس دلایل خبره ده صحیح خبره ختمه شو ځئ زمونږ د انچ ځمکې د راسه ما ته دا قصه معلومه ده زمونږ کلي ته نږدې یو کلي کې دا واقع راپېښه شوې ده مخکې یو څو کاله مخکې د یو د ځمکې په معمولي ځمکه باندې فریقین جوړ شو یو تره ته دا ټول خپلوان دي خو د ترونو بچي دي نو دا دوه درې د ترونو د اولاد یو طرف ته شو د بل نورو دا بل طرف ته شو صرف په دې یو مسئله کې اووه کسان وژلی شوي دي اووه کسان او ځمکه دوه درې فوټه ځمکه ده لوی شی دی غر دی او دا بعض بېغیرته وایي که دا ټکې سخي بېادبي غواړم بعض بېغیرته وایي خو زه مجبور یم چې بېغیرته ورته یم وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي دا ناشنا غیرت دی چې څه به پرېږدي ښځه پرېږده خو ځمکه مه پرېږده دا غیرت دی دې نام نهاد غیرتي ته مبارک شي ښځه پرېږده اصل غیرت خو ښځه ده غیرت خو دا دی چې یو سړی راشي ما سره په ځمکه جګړې کوي لکه جګړې مه کوه کنځلې مه کوه قسمونه مه کوه راشي کښېنه ته زما ورور یې څه مسله ده هغه وایي دا زما پیسه کېږي چې تا سره دلایل شتي او قسم او دا پلانې کوه بس صحیح شو ستا شو ځه زه مزې کوه ګرځه دې په بدل کې به الله ماله نور راکړي چې څو پورې دا اخلاق موږ نه جوړ کړي که دا مسلې نه حل کړي زه به تا ته د خپلې معاشرې څه خبره کومه د اوبو په پیپ باندې چې کومه جاښه روانه وي که نه نه دا پیپ موږ ته کته راغلی او موږ ته بر راغلی دقه سړی چې په پیپ باندې جاښه وکړي که نه بیا چې کله جرګه کې کښېني داسې موږ د اصل او نسل نه پښتانه یو او زمونږ پلار نیکه سره دومره جایداد او ما ولیدې ته څنګه پښتنې په دومره پیپ باندې دې جګړه شروع کړې صفت خو به دې هله کولی چې چا تا سره زیاتې کړې وه او تا ورته ویلی چې وروره بس څه چې دې کړي دي هغه د نه شوي دي والله تا ته معافي وکړې زه بس دې ځه کیسه مه ډېره موږ ویې منلی وی چې ته څوک یې نو برید تاوی را تاوی و بهر دې په دغه باندې جګړه وکړه په پیپ باندې په اووه ورځې جګړه کې لیدلې
وینه دومره ارزانه ده په واورو باندې هم خلک وجلی شوي که نه دي روژه کې په واورو یو بل وجلي دا خلک به الله له څه جواب ورکوي چې قیامت په ورځ کله الله ته ودرېږي اولني فیصلې دې باره کې کېږي بله طریقه دا راوتې د وینې تویولو دپاره په یو بل باندې د کفر ټاپې لګوه عجیبه دا کافر دی د کافر زوی دی مرتد دی اسلام نه خارج دی ولې چې مرتد دی مړ کوي مسلمان لګیا دی مسلمان وجري او کفر او کافران ننداره کوي ننداره به هغوی لازم کوي ځکه چې کوم کار چې د هغوی وو هغه کار ولا نام نهاد مسلمانان پوره کوي ځکه چې هغوی په موږ پسې ملکونو ته دن نشو راتلی کافران په ما پسې دننه نشو راتلی چې زه یې وجلی وي خو زما رور چې کوم زما په کور کې دی هغه ما وجني هغه ما ته کافر وایي هغه ما د اسلام نه وباسي هغه زما وجل دینداري ګڼي د دغه سړي نه به زه څنګه بچ شم بچ کېدی ته مشکل نه دي چې زما او ستا په لباس کې دی مسلمان هغه هم ځان ته وایي مسلمان زه هم وایم هغه رالګي ما وجني او زه رالګم هغه وجنم په دې کې به څوک چا نه بچ شي په چا به یقین وکړي دومره ارزانه شوي ده زموږ په دې ملکونو کې دا وینه سبانه وله جوړوه ووژني سبانه وله جوړوه ووژني واړه واړه ماشومانان یې پکې وژلي دي ابولز مې یو خبر کتو چې یو سړی را لګېدلی د خپله ښځه مور او دوه بچي چې کې د یو عمر 4 کاله دی بل 1 کال دی او دی ټول یې وجلي دي مور یې وجلي ده ښځه او د 2 بچي او په څه طریقې وجلي دي چې اوس